د روژې ښېګڼې او احکام. روژه د اسلام دریم رکن دی چې د اسلام د نورو څلورو رکنونو سره هم مخامخ تړاو لري. داسې چې روژه د ایمان مظهر دی، د لمانځه د اساني موقع ده، د زکاتونو د حسابونو وخت دی او د عمرې او حج لپاره ښه مقدمه ده. د روژې نیولو اهلیت. روژه پر هر هغه نر او ښځه فرض عین ده چې عاقل، بالغ، مسلمان او روغ رمټ او ښځه له حیض، میاشتني عادت او نفاس څلوېښتي څخه پاکه وي. د فرضیت منکري کافر او له اسلام څخه اوښتی او مرتد شي، خو که له فرضیت نه وي منکر مګر نه یې نیسي او څه شرعي عذر هم ونه لري نو ګناهګار دی. د روژې تعریف. روژه په لغات کې مطلق امساک د خوړلو له خوړلو څخه ډډه کولو ته وایي او په اسلامي شریعت کې له سپېدو چاو صبح صادق څخه تر لمر لوېدو پورې د روژې په نیت له خوړلو، څکلو او کوروالي جما کولو څخه ډډې کولو ته روژه وایي. د روژې حکمت. په روژه نیولو کې ډېر ستر حکمتونه نغښتي دي، خو تر ټولو ستر حکمت پکې دا دی چې په روژه نیولو سره شهواني نفس د انسان تابع کیږي او د هغه له امله انسان د خپل حقیقي څښتن تابع او فرمان منونکی شي. د روژې حفاظت. که څوک روژه په بشپړه پاملرنه ونیسي او ټول ادب او احکام یې پر ځان پلي کړي نو بې له شکه به په روژه کې او تر هغې وروسته له ګناهونو څخه د ځان ژغورنې ورته اسانه شي. خو که څوک د روژې لوازم په پام کې نه نیسي او په ګناهونو اخته وي، که څه هم د روژې نیت وکړي او له خوړو او اوبو او داسې نورو څخه ډډه وکړي مګر په حرامو، غیبت، درواغو، بد ویلو، ښکنځلو، د خلکو په ځورولو او جنګ جګړو او ظلم اخته وي نو د هغه فرض به ادا شوي وي خو د روژې له برکتونو او ښېګڼو څخه به بې برخې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې درواغ ویل او خراب کارونه نه پرېږدي په روژه کې نو الله تعالی دته د دې ضرورت نشته چې څوک خپل خوراک او څښاک پرېږدي. د پورتني حدیث تر تنې لاندې هغه کسان هم راځي چې د پردو مقابل د پردو چوپړ ته ملا وتړي، د هغو لپاره په تبلیغاتو او په پلي ډول ډول تبلیغات او نور ناوړه کارونه کوي. څرګنده دي وي چې د خوړو، اوبو او کوروالي په پرېښودلو روژه نه بشپړېږي، بلکې روژه هله بشپړ بلل کیږي چې د ناوړه چارو، منکراتو او هر ډول ګناهونو څخه وساتل شي.